عبدالرحمن بابا فرمایي وی ورځ د تیره په شومی کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه دلته دم او قدم دواړه په حساب دي پل غلط له لارې میږده بې حسابه او وی په هغه جهان به څه رنګ جواب وکړي چې په دا جهان عاجز یې له جوابه او وی په ازار د چا راځي مشه رحمانه که خلاصې په قیامت غواړي له عذابه. او عبدالرحمن بابا فرمایی وی دوباره دی راتله نشته په دنیا نن دی وار دی که د روغ کړي که رښتیا او تر ورخ تیرې اوبه بیرته نه جاروزي نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا او وی تیر ساعت په مثال مړي د لحد دي مړي چا دی ژوندي کړي په جړه. او بابا فرمایی وی راشه مه کوه له چا سره جفا لږ ژوندون دی ضایع کیږي بې وفا په دنیا کې هیڅ څوک نه دي پاتې شوني واړه تلوني دي که نن دی که سبا او دا یاران چې نن وته جلوه کا په دوه ورځې پس به واړه شي فنا او که د دندې د دوی خوښ وي ورته ګوره چې فنا شي بیا به کله شي پیدا. عبدالرحمن بابا فرمایی وی که یو ځله سر د خدای لپاره ټیټ کړي په قیامت به سر بلند شي د هر چا د جاهل تر همدمۍ به دا بهتر وي که له چا سره همدم وي اجدها او ویښه خواړه چې یو یې خوري بل ورته ګوري خواړه نه دي هغه زهر دي گویا. او بابا فرمایی چې انسان ډیر ناشکره دی وی که ماښام تر ستوني ښکته کړې حلوا سبا خواست کوي له خدایه د خوروا په هیڅ حال کې د قرار او صبر نشته لیونی کړې ډیر حرس ډیرې هوا. او د بیکاره زوی باره کې وی که سل ځله زویه غوره وي تر لوڼو صدقه ناقابله زوی له لوره او چې په ننګ او په ناموس تر لوڼو کم وي خدای دې مور کاندي په هسې زویه بوره. او د انسان د حرس باره کې وی ویښته سپین سترګې تاریکې غاښ کنډاس او نه وکاږي د دنیا له چارو لاس او په هر طور چې یې مومي پسې درومي نه په چپ لوري صرفه کړې نه په راس. او بابا فرمایی وی ژوندي کاندي د دنیا کاروبارونه په مړو پرېوته د خاورو انبارونه څوک سرتورخ پیب له خاورو لره درومي چا کاږه دي په سر ایښي دستارونه او د یوې دانې له خاښه پیدا کیږي په چمن کې هم ګلونه هم خارونه. عبدالرحمن بابا فرمایی وی چې له مرګه بې پروایې په هر دم دغه هسې غم دی هیر دی په کم غم نور همه واړه غمونه به دې هیر شي که یو ځل در باندې درشي دا ماتم او که دې ویره شي له ظلمه له ستمه ته هم مه کړه په هیڅ چا باندې ستم او وی که امید لرې له رحمه له کرمه ته هم بویه په هر چا باندې کرم.